با طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود واتساپ ته پیغام استولی او ترې غوښتلی دي چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته وویل چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، یوه ورځ به مو خامخا له روسیې څخه راوباسي او په تش ډاګ به مو پرېږدي. نو تاسو ته مې درخواست دی چې خپل هیواد ته راستانه شئ او په آرامه او په صلح فضا کې ژوند وکړئ، او تاسو ته به هیڅ ډول ګواښ هم په افغانستان کې نه وي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ یئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله چې رسمي تایید نه لري ویل شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ته پیغام استولی او ورته ویلي دي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود ته وویل چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، یوه ورځ به مو خامخا روسیه له خپل هیواده راشړي او په دش ډاګ به پاتې کیږئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود ته وویل چې خپل هیواد ته راستانه شئ، په افغانستان کې اوس مهال صلح ده او اسلامي نظام حاکم دی، نو تاسو ته به هیڅ ډول ګواښ نه وي، په آرامه فضا کې به آرام ژوند وکړئ. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زمونږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.